د اداکارې خوشبو باره کې تازه ترین خبر مخې ته راغلی دی چې هغه وژل شوې ده، یعنې یو چا په ډزو باندې وژلې ده او د هغې تعلق چې د ثوابۍ سره و هغه اوس مهال په پېښور کې اوسېدله، خو د سکار په سلسله کې دا نوښار ته تللې وه چې هلته په دې باندې ډزې شوي دي او د تاڼې اکبرپورې په حدودو کې کوم ملزمان چې دي هغوی پسې کوشش شروع دی خو ملزمان تښتېدلي دي. د خوشبو ورور د خپلې خور دپاره دغه رپورټ درج کړی دی او ویلي دي چې زما په خور باندې نامعلومه کسانو ډزې کړي دي، په ډزو باندې وژلې ده، خو تر اوسه پورې کسان نه دي معلوم. دوستانو له دې نه وړاندې د ایمونوداس په نوم باندې سندرغاړې یا نورې داسې ډېرې سندرغاړې چې وي هغه د خپل خاوندانو یعنې غزاله جاوید د خاوندانو یا د کورنۍ د وجې نه وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې د هغوی قاتلان چې کوم دي هغوی هم خلاصې تڼۍ ګرځي. نو په دې باره کې به نور هم اپډیټ چې کوم مخې ته راځي هغه به موږ تاسو ته درکوو، خو تر اوسه پورې چې دا خبرو د خوشبو باره کې چې خوشبو وژل شوې ده او په هغې باندې ډزې شوي دي او هغه قتل کړی شوې ده، خو د هغې ملزمان چې کوم دي یا د هغې مجرمان نه دي نیول شوي، نه هغوی ته داسې څه تر اوسه پورې ورنټ جاري شوی دی. ډېره مننه د ویډیو د کتلو.